خپل وطن کې نورې ستونزې مې ټول پرېښودو، زه راغلی یم د یو ځانګړي شخص د هغه په ژوند غږېږم. وسړیه پرېږدي خلک ژوند وکړي، خدای ته وګورئ، له دې نورې نړۍ زده کړئ. په دغه غرب کې نه دی. زه حاجي صاحب زه تاسو د خپل د ژوند مثال درکوم. دلته یو هلک راشي وګورئ په جیم کې د جنکو کالي اغوستي دي، د جنکو کالي اغوستي هلک دی، خو یو کس نه درته ګوري، نه دنه پوښتنه کوي چې ته ولې داسې ډرس اپ کوې، ولې داسې راغلې. سړی ورته وایي چې ته پوهېږې ژوند دې پوهېږې، خپل کار دې دی، نه زه روزي در کوم، نه ډوډۍ در کوم، نه پیسې در کوم، په هېڅ کې زه در سره کار به هېڅ نه لرم. نو ولې موږ دغه شی دومره ډېر ځان ته دا حق ورکړو. زه راشم حاجي صاحب شینواري ته کښېنم چې ته ولې لایب راغلی، ته ولې خبرې کوې. دومره حق څوک چاته نه ورکوي. نو هیله مې له خپلو افغانانو نه دا دی چې راشد یو ځل دا رایاد کړي چې راشد تا ته کم کم ویاړونه راوړي، څومره په لویو لویو سټیجونو باندې ته ځلولی. یعنې یقین په خدای وکړئ چې ما قصه په غلیف کې مو کړله په یو ویډیو کې چې زه هندوستان کې ما وخت تېر کړی. په خدای قسم موږ دلته خان صاحب خلک وایي، ډېر احترام راته کوي. خو چې کله به په دې خبر سو چې ما ورته ویل چې زه خو راشد پېژنم، زه ورسره مطلب که هېڅ نه خبرې مې یو ځل ورسره شوي نو داسې به ته وایي راشد خان سره خبرې کوې، هغه د تا دومره نږدې ملګری. یعنې دا دومره لوی افتخار دی د نړۍ دپاره. تاسو د کرکټ په ډګر کې وګورئ، د نړۍ په او بله تر ټوله مهمه خبره دا یا خو اته کېږدئ چې راشد خان دا کوم کار وکړ، دا کوم بنسټ یې چې جوړ کړ د خیریت، ته په دې باندې خبر یې چې دا څومره لوی ابتکار، څومره یو لوی کار یې د وطن دپاره وکړه، څومره لوی خدمت یې د دې وطن دپاره وکړه. موږ خو یې له ټیکهدارانو نه خلاص کړو، موږ خو یې د دین په نامه او د خیریه بنسټونو په نامه چې تجارتونه شروع کړي د دونه یې خلاص کړلو. یعنې که چېرې ته زما 2 کاله وړاندې یو ویډیو وګورې، هغه کې ما دا خبره کړې که چېرې تاسو غواړئ پیسې جمع کوئ، خپل وطن ته په واقعي معنا باندې پیسې ورسوي، صحیحو کسانو ته، اړینو کسانو ته پیسې مو ورسېږي، نو د راشد خان او د نبي ساحل هغه ته ګوفنډ ته ورجمع کړه، ځکه دغې اصلي کسان دي. دوی زموږ پیسو ته ضرورت نه لري. راشد خان د ما $100 ته څه ضرورت لري، راشد خان په میلیونو ډالر لري. نو شي جانې هغه دغسې بنسټ جوړ کړی چې زه نن په بیخي هېڅ پیچورت نه وایم چې $100